ستا نظر بلا نظر ستا نظر بلا نظر مکړه په هر چا نظر ستا نظر بلا نظر مکړه په هر چا نظر ما به لیونی کې ښه ما به لیونی کې ښه ستا د وارخطا نظر. سلامونه ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری خیالزاده خیال یم او تاسو ګوره یارباش. ملګرو په دغه ټایم موږ راغلي یو د پومنګ ټاپ کې ناست یو، دغه ښکلی بنډار زموږ را جوړ شوی دی. ملګرو زه به دا وایم چې د یارباش په پاڼه من کې دغه بنډار زموږ چې څومره خیال دی په اول ځل دی. نو په دغه بنډار کې موږ سره ګلبادر بډګرامي صاحب هم ناست دی. راځئ ملګرو د ګلبادر بډګرامي صاحب نه به ژوند وپوښتو، هغې نه بعد ترنه څه ټپې اورو. دا راته ووایه ګلبادر بډګرامي صاحب چې ژوند مو څنګه روان دی؟ ډیره مننه خیالزاده صاحب، ډیر د خوشحالو ژوند دی او ما څخه داسې الفاظ نشي چې زه استعمال کړم. د عظیم رب احسانات دي او د مخلوق مینه ده او الله رب العزت دې دغه مینه زموږ قایم او دایم ساتي چې موږ یو بل سره مینه او محبت وساتو او د بل مسلمان په کار باندې راشو، نو ټوله زندگی به زموږ ډیره ښایسته تیریږي. او چې څومره مینوال دا پروګرام ګوري، زه یو جهان مننه کوم چې ما سره ډیره مینه لري او انشاءالله چې زما لایق چې څه قسم خدمت دي زه هغې ته تابعدار یم. یو جهان مننه جي. د هغې نه بس راځو ګلبادر صاحب، دا راته وایي چې ننني دغه ښکلی بنډار زموږ را جوړ شوی دی، دغه د پومنګ چې کوم واړه ماشومان دي دا را سره هم ناست دي، دغه مشران را سره هم ناست دي. نو دوی ته به څه وایه، دغه یارباش مینهوالو ته به څه وایه تاسو؟ ډیره مننه جي. دوی ته خو به زه دا ووایم چې وایي ماله ډېر خوند راکوي کور د نغري په غاړه، ماله ډېر خوند راکوي کور د نغري په غاړه او د ماشومانو بچو شور د نغري په غاړه. ګرانو مینوالو، دا نننی بنډار، دا نننی چې کوم محفل تاسو وینئ، دا د پومنګ چې کوم د پومنګ د سیمې چې کوم ځوانان دي، زلمي دي، ګلالي دي، دا د هغې مینه وه، د هغې مینې موږ دلته راویستي یو. او په خاص توګه باندې خیالزاده خیال صاحب ستا ډېره مننه کوم چې دومره ښایسته بنډار ته دې زه راویستم چې ما څخه یعنې د الفاظ نشته. ډېره مننه ګلبادر صاحب. دا راته ووایي چې څه به راسره په ترنم کې شریک کوئ؟ خیالزاده صاحب زه خو به تاسو ته د رحمان بابا د رباعي نه سټارټینګ وکړم او ورسره به انشاءالله یو څو مصري خپلو ګلالو زلمو. لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د دوو جان سردار لیدلی نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، مالداري او دینداري د سره لري، ما مالدارا ایماندار لیدلی نه دی، هر ونه خپله خپله مې ونیسي، په نارنج کې مې انار لیدلی نه دی، نو زه رحمان د محمد د در خاکروب یما، ما د ده په شان دربار لیدلی نه دی. او باران لس رزې ورېږه، نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما، خدای زما واستوری کې چې د فلانې په واده زم توری وهما، زما خو ژوند زما خو سایې، زما خو ژوند زما خو سایې، چې ستا بس یم کرل ریبل کوما، د کلي منځ کې ډزې وشوې، یا په زړه سورې شي یاره و دې کړه کوېدنه،
یا پناوی توپ کی دی خدای مړه کا یا پناوی توپ کی دی خدای مړه کا چې مور دی یو یو جوړه راخلی ور کوي نا یا پناوی توپ کی دی خدای مړه کا چې د داج صابون تختې ته پاتې شي نا یاس چل دے یاس چل کیگی یاس چل دے یاس چل کیگی یا جانان مړ دے یا پر بل څه غم راځي نا یا جانان مړ دے یا پر بل څه غم راځي نا ستا یارانی می سپینې مړې کړې ستا یارانی می سپینې مړې کړې ما د خزلې ډېرا نورو لګوو نا کور ته په لاس کې رانج نه وړم ستاسو خزلې تر ډېرا نه پورې وړم ما له هغه اوبه زمزم وي ما له هغه اوبه زمزم وی یچ می جانان پاکی منگولی پاکوی نا بیگا ممڑا پا خوب لیدولی سهر مصرو شندو پتری نیولی وونا بیگا پا کور کے ٹول را ٹولو بیگا پکور کے ټول را ټولو ته پکې نوې ما دې وکړل ارمانونه مصرې مې ډېرې درته وکړې مطلب مې دا دی چې مین در باندې ما ډېره مننه ګلبهادر صاحب دغه زموږ محفل دغه زموږ دغه تاسو را جوړ کړه ډېره مننه ډېره شکریه ملګرو د را روان ویډیو دپاره زموږ انتظار وکړئ د الله په امان